رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه سترګې پټولې په آخري وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې مبارک نه کم الفاظ راووتل، کم الفاظ کم خبرې رسول الله وکړې، هغه اخرنۍ خبرې تاسو ته معلومه ده. دا ویډیو د ثواب په خاطر باندې مخ ته ضرور سره شیر کړئ. څه وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه سترګې پټولې نو د رسول الله د مبارکې خولې نه هغه آخري کلمه هغه دا وله چې الصلاة وما ملکت ایمانکم. ای خلکو د لمانځه خیال ساتئ، د لمانځه خیال ساتئ او لمونځ پر خپل وخت باندې کوئ. او بل ستاسې لاندې ستاسې تر لاس لاندې چې کم خلک دي مخلوقات دي پر هغه باندې رحم کوئ، د هغه په باره کې د الله څخه ویره کوئ. یعنی ستا زنانه سوه، ستا فامیل سو، ستا خاندان سو، ستا لاندې که مشر یې، ستا لاندې چې څومره ما تحت څومره خلک دي د دې خیال ساته، دې سره ښه کوه، دې سره ښه اخلاق کوه، په حکمت سره خبر ورسره کوه. نو دا هغه دوې خبرې وې چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خولې نه په آخري وخت کې ادا سوي، د دې بعد نورې کلمې نه دي ادا سوي.